ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني طالبانو ته ویلي دي هغه نجلۍ چې نوریه نومیږي چې په نور احمد مشهوره ده د هغه قضیه باید په جدي ډول وڅېړل شي او هغه ته د کار زمینه برابره شي. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني له نړیوال ټولنې څخه هم مهمې غوښتنې کړې دي او طالبانو ته یې ویلي باید افغان نجونو ته تاسو د کار زمینه برابره کړئ او د نوریې هغه قضیه باید په جدي ډول وڅېړل شي چې ولې یې غوښتل کار وکړي او د افغانانو نجونو ژوند باید په عزت سره تیر شي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړه په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د نوریې چې په نور احمد مشهوره ده د قضیې په اړه ویلي دي چې دا ډول پیښې د افغانستان د خلکو د ژور اقتصادي ستونزو او د ښځو پر وړاندې محدودیتونو ښکاره انځور وړاندې کوي. نوموړي ویلي کله چې یوه افغانه نجلۍ اړ کېږي چې د خپلې کورنۍ نفقې لپاره خپل هویت بدل کړي دا یوازې د یوې کورنۍ ستونزه نه ده بلکې د ټول ملت درد دی. افغان ښځې او نجونې باید د کار زده کړو او باعزته ژوند حق ولري. اشرف غني زیاته کړې چې د افغانستان ښځو پر وړاندې محدودیتونه د افغانستان راتلونکی له جدي ګواښ سره مخ کوي او ټینګار یې کړی چې پرته له ښځو هیواد پرمختګ نشي کولی. هغه همداراز له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کړې چې د نوریې قضیه په جدي ډول وڅېړي، له نوموړي سره انساني چلند وشي او د کار زمینه ورته برابره شي. په پای کې اشرف غني له نړیوال ټولنې غوښتي چې افغان ولس یوازې پرې نږدي او د ښځو حقونه د خوندیتوب لپاره عملي ګامونه باید واخلي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.